اوس د دې دستوري مشر میلمه قدرمن محترم ارشد خان ته بلنه ورکوم چې راشي او دوی خپل خیالات هم سره شریک محترم ارشد. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو مقالې شاعرونو ټولو موره زما خیال ټول یو د بل نه پاسه ښکلي وو ټیک وو. داسې وخت کې زما زړه وشي چې زه پکې په خپله څه غلطه خبرې وکړم ځکه چې دا ټول ټیک خبرې کوی نو د هغه ټیک هغه وزن کم شي هغه خوالی کم شي چې څوک پکې غلطې خبرې وکړي نو د هغې هغه خوالی هغه وزن زیات شي. نو تاسو ټولو خو شاعریان یعنې زه نو شاعر یم نه ادیب یم نو که یو څو بې ادبه خبرې وکړم نو څه بده خبره نه ده. زما خیال تاسو په دغه پوهېږئ تاسو ټولو تعریفونه د طیب د کتاب څه لږ ډېر ما هم کتلی دی ما ته خو ډېر خراب ښکاره شو غلط ښکاره شو او غلط راته په دې ښکاره شو چې تاسو خو به چا فلسفي ویلي یا به دې ویلې ما فلسفه ویله نو یو څو ټکي پکې داسې غلط دي تاسو نه تپوس کوم تاسو کې څوک کمقل شته څوک کمقل یې لاس اوچت کړی څوک کمقل شته د دې طیب نه علاوه څوک کمقل شته د داسې شعر وړاندې کړی دی او فلسفي خبره یې وړاندې کړې ده چې زه هم کمقل یم او ته هم کمقل یې خو زه تا نه ښه یم ځکه چې ما ته پته ده چې زه کمقل یم. اوس که ته ځان کمقل ومنې مثال او شاعري هم کوې خلکو ته ووایي چې زه کمقل یم زه منم چې زه نو خلک وایي چې دا به څنګه شاعري چې دی په خپله مني چې دی کمقل دی نو شاعري خرابېږي او که نه منې نو په حقیقت کې په کمقلو کې راځي چې هغه چې نه منې چې زه کمقل یم نو په حقیقت کې په کمقلو کې راځي. دغه شعر خو دا به ووایو چې دا هغه ورسره د پارسنګ هغه خبره هم کړې ده ما خو به ډېره دغه کې نه وایو خو هغه دغه څه چې هغه بې خونده خلک په ښځې کې ډېر دي که په خاریه کې ډېر دي نه دوی په خاریه کې هم بې خونده خلک شته او په کلي کې هم بې خونده خلک شته خو ته یې پارسنګ یې چې ته کوم طرف ته نو هغې طرف ته دغه خلک ډېر نو دې وخت کې زه طیب هم پارسنګ کوم نو طیب چې دغې ډلې ته ناست وو نو تاسو به پارسنګ دی بدقسمتانه زمونږ دې ډله کې ناست دی نو دلته دا پارسنګ شو زمونږ لکه